صاحب ما سره لاس ملاوه ما دا د پښتو په روایتو کې نه دي چې زه تاسو سره لاس. السلام علیکم پښتنو، دا د حیا صادر والا وای چې ردی پلار زما سره لاس ملاوه هو او ما وسه لاس ملاو نه کو چې دا په اسلام کې روان دي. زما پلار د ما ته تیزه خبرې ولې کولې، وای ما چې زلاړم وای ما ته د خپل لور په شان سلام وکړو او دې هم دغه خبر وای ما ته وکړه. په اسلام کې خو لاس ناروا دي میلاوهل روان دي. دا خو دې ښه کار کړی چې زما د سپینګیري پلار سره چې ستا د پلار په ځای دی تا په دې الفاظو کې یاد کو لاس میلاو نه کو. خو دوبۍ ته چې د بوزي دا په اسلام کې په روایاتو کې اجازت دی که نه، د دې انډیاګانو سره چې ګرځي او د بربنډو انګریزانو سره چې ګرځي، د سعودي عرب ته چې راتلی او د ځان سره د یوه پردۍ جینۍ راوسته او دلالي دې کوله چې کومه جینۍ د خوښه ده چې دلته د نورو خلکو له پردۍ لوڼه راوستې. صحیح ده، دا په اسلام کې ازادي دي. د 10,000 خلکو په منځ کې چې شعرونه وي او بربنډه ولاړی دا په اسلام کې آزاد دي. په ټیک ټاک کې چې د 100 تنو په منځ کې ناسته او ټپي شعرونه وي دا په اسلام کې آزادي دي. په ټیک ټاک کې چې شپه ورځ د لایق پان کړی او خلک د باندې خپل لایقونه چلی خورغودی مرغودی کوي دا په اسلام کې آزاد دي. زما پلار ستا د پلار نه مشر دی دا په اسلام کې منع دي. ستا د بربنډ کو ستا ټوله دنیا یې